زه چې زو یو چاته مې ویلی دي ما وروسته کښتۍ ټولې سېزلي دي او زه د دې برداشت هم ګوره نه لرم تا خپل ځان ته ولې ورکتلي دي او ګوتې مې د لسو نه 11 شوې دومره مې وعدې د چا شمارلې دي. اوس بلنه ورکوم جاوید شاه درمان صاحب ته. د دوزخ تګو جنتونه نو زه پې ورتلم خو د یار پلونه نو بیا ووایه یار ډېره ښه مطله ده یار. د دوزخ تګو جنتونه نو زه پې ورتلم خو د یار پلونه نو او د یار په مخ باندې خالونه نو که سپاره کې آیاتونه نو د یار په مخ باندې خالونه نو که سپاره کې آیاتونه نو هغه چې ډېر انسانیت و چا کې په هغه ښار کې جوماتونه نو هغه چې ډېر انسانیت و چا کې په هغه ښار کې جوماتونه نو زمونږ لاسونه دی بلچوله جوړ دي زمونږ قسمت کې کتابونه نو زمونږ قسمت کې کتابونه نو مطلب په زړه کې د چا نوم موجود راپسې شاته اوازونه نو او زمونږ درد محسوسول اسانو خو بعضې خلکو پسې زړونه نو او درمانه موږ هغه خوبونه لیدل هغه چې هېڅې تعبیرونه نو د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدای زمانه خدای ژوند خراب شو څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو او په وینو رنګ د پښتنو کور یمه هی هی د رنګ رنګ حادثو کور یمه او د شهید شو ارمانونو ښار یم او زه د لوټ شوو قافلو کور یمه د شهید شو ارمانونو ښار یم زه د لوټ شوو قافلو کور یم او زه د آبادو جوماتونو ښار کې د یو مزدور بې دروازو کور یم نه ورګورم آینه رانه یېرېږي داسې تور یم چې شپه رانه یېرېږي نه ورګورم آینه رانه یېرېږي داسې تور یم چې شپه رانه یېرېږي د ژوندون حقیقتونو ته ولاړ یم ستا د یاد هره لمحه رانه یېرېږي او یاره ژوند ته بې له تا نه ودرېدل لکه موس ته بې اذانه ودرېدل یاره ژوند ته بې له تا نه ودرېدل لکه موس ته بې اذانه ودرېدل د ځوانۍ غربت مثال لکه د کونډې ارمانونو ته حیران ودرېدل د ځوانۍ غربت مثال لکه د کونډې ارمانونو ته حیران ودرېدل او محبت د ښکلو څه دی ته خبر یې دښمنانو ته بې ځوانه ودرېدل محبت د ښکلو څه دی ته خبر یې دښمنانو ته بې ځوانه ودرېدل او راپېښه د بیلتون موږ ته منمه مسله ده راپېښه د بیلتون موږ ته منمه مسله ده خو لوږه بیا د مینې ناهمه مسله ده راپېښه د بیلتون موږ ته منمه مسله ده خو لوږه بیا د مینې ناهمه مسله ده یعقوب د یوسف پسې او زه تا پسې ړندېږم او هجر د ادم نه تر دې دمه مسله ده نه زه نه رد کوم ولې د یار چرته کې زه چرته کنځلې د یار نه زه نه رد کوم ولې د یار چرته کې زه چرته کنځلې د یار خپل سپکاوی مې غنیمت وګڼو په خوا کې کېناستم غلې د یار خپل سپکاوی مې غنیمت وګڼو په خوا کې کېناستم غلې د یار مینه کار نه دی د کمزر په خلکو سړی دی وغورځئ ښځلې د یار مینه کار نه دی د کمزر په خلکو سړی دی وغورځئ ښځلې د یار او په ما کې څومره خاکساري وه یو وخت خاورې د خپو مې ټولولې د یار ما نه په مور وکړو چا سوال خدایه ما ورله ورکړو ستا مثال خدایه د اندرون په کیفیت خبره مطلب څه زه سمې مجال خدایه ما ته راپېښه مسله ده د رنګ ای د یوسف ای د بلال خدایه